نن یو بل فلم سره راغلی ما چې د نوم دی ریډ ګوسټ او دا فوجي فلم دی او دا داسې یو سړي باره کې دی چې کوم نه بچي هټلر هم ډېر یېرېدو او دی داسې کم کار وکړو چې دی ټول عمر په ځنګل کې تېر کړو او واپس رانغو دې نه پهله چې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او هر ویډیو زما لایک کړئ او دا وخت هټلر په نیم یورپ باندې قبضه کړې وه او دې کې موږ دوه یهودیان ګورو چې هغه ښځه او خاوني او دی یو ځنګل ته راولي او دا جنرال ورته وایي چې تاسو دواړه به زموږ په مخامخ باندې یو ځای بربنډېږئ خو دا خلکه د دې په زبان باندې نه پوهېږي او دا جنرال ډېر زیات پریشانه شي او جنرال خپلو فوجیانو ته وایي چې دا دواړه زما په مخامخ باندې مړه کا خو بیا یې کوم ځای نه یو ډز وشي او دا په سینه ولګي او هلته کې راپرېوځي او د دې دا فوجیان منډه کړي او د ګاډو لاندې پټ شي او دې دواړه هم هلته کې بچ نه شي او مړه شي او لږ ساعت پس هلته کې موږ زخمي حالت کې یو سړی ګورو کوم سره چې یو سنایپر وي او هغه راشي او د دې ټول خوراک هلته نه ویسي او هلته نه دا سړی لاړ شي د دې نوم وي ګوسټ او دې ډېر زیات جرمنیان دلته کې مړه کړي وي او دا ټول جرمنیان ترې ډېر سخت یېرېږي او دا زموږ د فلم هیرو دی او موږ به په دې معنی دا خبرې کوو بل سین کې موږ د روس فوجیان ګورو کوم چې یو زخمي ملګری په سټیچر کې روان کړی وي نن ډېره زیاته واوره شوې وي او دا خلکه په دې واوره کې مزل نشي کولی خو په هر صورت کې به نن دوی خپل منزل ته ځان رسوي بیا دوی په لاره کې یو سړی ګوري چې هغه پټ وي او دا بې ټوپک ونیسي خو دا ورته وایي چې ستاسو دښمن نه یم زه په لاره تېرېدم او زما ډېره یخني وشوه او په دې واورو کې ګیر شوم او دا خلکه د دې خبره ومني او دا هم ځان سره مخکې روان کړي لږ مخکې چې مزل وکړي نو دې ته نور ملګري میلاو شي او دا د دې سړي باره کې تپوس وکړي چې دا څوک دی دوی ورته وایي چې پته نشته چې دا څوک دی خو موږ ته په زخمي حالات کې په لاره کې میلاو شو او موږ ځان سره مخکې روان کړو د دې زخمي ملګري حالات نور هم خرابېږي او دوی به اوس مخکې حرکت کوي او دا به هسپتال ته په وخت رسوي دغې لپاره دوی مخکې مزل چالو کړي په لاره کې دوی ته ډېر زیات فوجیان او لوکل خلک میلاویږي چې په واورو کې مړه شوي وي او تاسو دوی نه اندازه لګولی شي چې څومره ډېره یخني ده اوس دوی دلته کې ایسارېدلی نه شي او آرام نشي کولی دوی به مخکې حرکت ضرور کوي بیا هلته کې په دوی باندې شپه راشي او په دغه تیاره کې دوی مخکې حرکت نشي کولی او دوی ته مشکلات راځي شان دوی دلته کې دمه وکړي او ځان ته اور ولګوي او ځان ګرمولو کوشش کوي خو دوی په خپل منځ کې څه په خبرو وران شي او په جنګ شي خو د دې دا لیډر دې ته وایي چې دغه صحیح ټایم نه دی چې موږ په خپلو کې جنګ وکړو موږ ته مخې ته ډېر مزل پاتې دی او د نوې شپې دوی ته پته ولګي چې دوی هغه ملګری اوس مړ شو په کوم باندې چې ټول خلک ډېر زیات خفه شي او دغه شان دوی هلته کې دا سړی پرېږدي بل ورځ ډېر زیات فوجیان هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې ریډ ګوسټ هغه فوجي مړ کړی و هغې چې کله خپل دغه ډېر فوجیان وګوري نو ډېر زیات پریشانه شي چې اخر دا څوک دی چې زموږ خلک ډېر زیات مړه کوي بیا ورته یو فوجي راشي او ورته وایي چې دا ضرور ریډ ګوسټ دی کوم چې زموږ خلک مړه کوي کوم چې په تېرې 4 میاشتو کې زموږ 80 نه 80 خلک یې مړه کړي دي جنرال دې ته اډر وکړي چې هر څنګه وي هغه ونیسئ او ما ته یې راولئ او که داسې مونږ وکړو نو هغه به تاسو ټول مړه کړي بل خواته هغه خلکو ته په ځنګل کې یو وړه جومپړۍ ښکاره شي دوی هلته کې خپل یو فوجي دیږي چې هلته کې هر څه چیک کړي دوی دا ټول هغه ځای ته ورننوځي او دوی ته دلته کې ډېر زیات خوراک هم پیدا شي یو فوجي په هغې باندې اخته شي خو دا جنرال دا منې کړي او ورته وایي چې دا ضرور له چا چال دی او په دې کې زهر هم کیدی شي چې موږ به مړه شو او دغه شان دې فوجیانو ته په دغه کور کې څه نور فوجیان هم پیدا شي کوم چې مړه وي کوم نه چې ډېره زیاته بدبو خیږي او دا خلکه دا پټ کړي او هلته ترې لاړ شي دا جنرال خپل یو فوجي ته وایي چې ته د جنۍ سره دلته کې ایسار شه او موږ دلته نه ځو او تاسو ته څه خوراک وروړو ویره دلته کې څه جرمنیان وګوري چې د دې خواته را روان وي اوس دوی غواړي چې دلته نه زر ته زره وتښتېږي خو کم فوجي چې ویره سره و هغه هم دا پرېږدي او هلته نه وتښتېږي او هغه د نورو فوجیانو ته راشي او ورته وایي چې ما هغه پرېغوسته او زه ترې راغم په کوم باندې چې هغه یو فوجي ډېر زیات خفه شي او دا یو څوک ووایي او دا فیصله وکړي چې موږ واپس هغه جنۍ ته ځو او هغه بچ کوو بل خواته موږ دا جرمنیان ګورو چې هغه کور ته ننوتي وو او کومه روټۍ چې دوی پرېغوستې وه هغه د دې چال و چې دغه خلک راشي او دا روټۍ وخوري او دلته کې ګیر شي خو دغه فوجیانو دا خوراک ونه کړو هلته نه همداسې لاړو بل خواته ویره په یو صندوق کې پټه وي او د دې ټولې خبرې اوري خو هلته کې یو فوجي په دغه باکس باندې کینی او دا جنۍ ویریږي او د دې د خولې نه اواز وخیږي او دغه شانتې دا فوجي دا هلته کې ګیره کړي خو دا فوجي غواړي چې دا صندوق واپس بند کړي او هلته نه روان شي
خو دا جرمن جنرال دې سړي ته بیا آواز کوي او ورته وایي چې دا صندوق کلوکا او دغه شانتې دا جنۍ هغې دلته کې وګوري. هغه دې ته وایي چې زما به مخامخ کښېنه، خو دا جنۍ کې دومره همت نه چې دې ته مخامخ کښېني او دا جنۍ ډېره زیاته په در کې وي. هغه ورته وایي چې زه هېڅوک هم نه پېژنم، دا زما کور دی، زه دلته اوسېږم، ما چې کله تاسو وکتئ نو زه تاسو نه ویرېدم او په دغه ډبې کې پټ شوم. خو دا جرمن جنرال ورته وایي چې هېڅ هم نشته او ته مه یېرېږه. بهر دوی یو خنزیر ونیسي او دوی ورسره په لوبې شوي. خو دا جرمن هغه ولي او ورته وایي چې نن شپه به موږ دا خورو. بل خواته دغه روسیانو په دې باندې نظر ایښولی وي او د موقع په تلاش باندې وي چې کله موقع میلو شي او په دې حمله وکړو او د خپله جنۍ ته بچ کړو. بل خواته کم سړی چې دې ته په ځنګل کې میلو شوی و هغه دې ته ووایي چې دلته یو ریډ کورس سړی دی او هغه د جرمنیانو ډېر زیات خلاف دی او ډېر زیات یې خلک مړه کړي دي. اول د کې یو سړی ډېر زیات ویریږي او په دې فکر کې کینی چې دا به څوک وي او څنګه به ښکارېږي. بل خواته د جرمنیانو روټۍ تیاره شي خو هلته کې یو مصیبت جوړ شي. دوی ته له جنۍ هغه د فوجیانو یونیفارم میلو شي، په کوم باندې چې دا جنرال ډېر زیات غوسه شي. دا جنرال دې جنۍ ته وایي که تا ما ته پیلی ویلی وې نو ما به ته معاف کړی وې او ما به ته پرې غوستی وې، خو تا ما ته دروغ ویلو او اوس به زه تا ژوندی نه پرېږدم او زه به تا مړه کوم. او هغه خپلو فوجیانو ته اډر وکړي چې دا جنۍ پیله ډېره زیاته ټارچر کوي او هغې نه پس ته بار وکاږئ او هلته کې ولئ او مړه یې کوي. بل خواته دا روسیان خلکه په دې باندې حمله وکړي ولې چې دوی غواړي چې دا جنۍ دلته نه دوی بچ کړي. خو دوی ته دا پته نه چې دا جنۍ دوی ټینګه کا او لږ ساعت پس دوی ګوري چې هغه جنۍ دوی بهر وکاږي او مړه کوي یې او دا جنۍ ډېره زیاته زخمي وي او داسې معلومیږي چې دا دې خلکو ډېره زیاته والده او زخمي کړې ده. دا جرمنیان اوس دا مړه کول ولاوي او دا خلکه نو دې ته ګوري او تماشه کوي. دغه فوجي چې کله په دې باندې ډز کوي نو دا جنۍ ورته وایي که تا یو بیماره ښځه مړه کا نو الله تعالی به تا 10 وارې په دوزخ کې واچوي او تا به وسوځئ. په کوم باندې چې دا سړی ویریږي او دا یو بل فوجي ته تماچه ورکړي. هغه هلک هم ډېر زیات یېرېږي خو دا اوس د دې مشر اډر به مني او په دې به ډز کوي. هغې نه پهله چې دا په دې ډز وکړي او ډز راشي او دا په دې مخ ولګي او رالړی شي. دا بل څوک نه و بلکې دا ریډ کوسټ و چې هلته راورسېدو او دغه شانتې دا نور روسیان هم هلته کې رامنډه کړي او دې سره په جنګ شي. بل خوا دا ټول جرمنیان ویرېدو او هغې ته پته ولګېده چې ریډ کوسټ هلته کې راورسېدو. هغوی ته پته وه چې ریډ کوسټ یو بهترین سنایپر دی او دغه شانتې به دا ټول دلته کې مړه شي او کوم چې به زخمیان شو هغه روسیانو به دا خلکه مړه کړو او هغه جنۍ هم د دې شي فایده اوچته کړي او منډه کړي او هلته کې څه په ګیا کې پټه شي. بروني هلته په تشناب کې لامبي خو هغه چې کله ډزو اواز واوري هغه بار روزي. بار هغه له خپلو ملګرو مړي ډېر زیات ګوري چې هغه پراته وي. بیا هغه خپل یو ملګري نه ټوپک غواړي کوم باندې چې هغې ته ورنشي. دوی هلته کې ګانې هم لګولي کوم باندې چې د ډزو اواز دا واونري او د دغه شي فایده دوی اوچته کړي او یو فوجي ورته هلته کې مړ کوي. بروني هلته نه په کړکۍ کې کوسټ وګوري او دا پیله ځل و چې دی دا وکتو او دې سره تمانچه نه وي چې دا په دې باندې ډز وکړي. بیا دا یو ملګري ته وایي چې ما کور کا او دا بربنډ باروزي او رامنډه کړي. دلته کې ریډ کوسټ سره څه ګولۍ ختمې شي او هغه رشن دې سره مدد کوي او خپل ملګري ته کور ورکړي. او کله چې دا یو کور ته راننوځي نو یو جرمن د دې په مخ باندې ګرمې اوبه واوړي کوم باندې چې دا ډېر زیات زخمي شي. کم فوجي چې دی په مخ باندې ګرمې اوبه اړولې وي هغه هلته نه وتښتېږي خو یو بار نه یو روسیې په دې باندې ډز وکړي او دا اولي او دا لړه شي او دا په ځمکه باندې لړه شي او د دې مخ وشکېږي. خو هغه اوس هم ژوندی وي او هغه ایکټینګ کوي چې ځان مړ کړي او که پاڅېده نو دوی به یې مړ کړي. بروني سره په لاس کې هېڅ اسلحه هم نه وي خو هلته کې موجوده یو فوجي دې ته یو ټوپک ورلړه کړي کوم چې هغه دې نه لږ لرې لړه شي. دا د یو لرګي په مدد باندې هغه ټوپک ځان ته راکاږي. خو ریډ کوسټ دا وګوري او په دې لرګي باندې ډز وکړي او هغه مات کړي. خو بروني هغه ټوپک ځان ته راښکلی وي او اوس دې سره په لاس کې ټوپک راشي. اوس ډېر ساعت نه ډزې نه وي شوي. هر سړی په خپل پوزیشن او په انتظار باندې ناست وي. د دشمن په انتظار باندې ناست وي او بروني هم هلته کې تیار وي. بل خواته دوی اخري جرمن هم مړ کړي کوم چې بروني سره وي او بروني اوس ډېر زیات یوازې شي. دې سره اوس تښتې نه بغیر بله لاره نه وي خو دا تښتېدی هم نه شي ولې چې دې جامې نه وي اغوندې. دا هلته کې څه کالي ګوري او دې ته اوس له ښځو کالي میلو شي دا یې واغوندي. دوی دا کور له څلورو طرفو نه ګیر کړي او ګیر چاپېره پې ورننوځي او دوی غواړي چې دا بروني ونیسي. خو دې نه پهله چې دوی دا ونیسي هغه دلته نه تښتېدلی وي. بیا یو بلې کمرې نه څه چغې راځي هغه ریډ کوسټ وي چې هغه سوځېدلی وي او دوی د هغې علاج چالو کړي. دلته کې دوی ویره هم بچ کړي وي او دې سره ډېر زیات خوراک راغلی وي چې دې ته څو ورځو پورې خوړی شي.
کوم زخمی جرمن فوجي چې وي هغه هم موقع وګوري او هلته نه وتښتېږي، بل خواته روانې هم هلته نه وتښتېږي. بیا موږ چې جرمن ګورو چې له هغې ګاډۍ په واورو کې نښتې وي او هغې کوشش کوي چې دا ګاډۍ هلته نه راوکاږي، خو هغه داسې نشي کولی. بیا دوی هلته کې مخامخ یو سړی ګوري او منډې وهي، کوم چې له ښځو کپړې اچولي وي. دوی دا فکر کوي که چېرته دا جاسوس دی، خو کله چې هغه نږدې راشي نو دا وګورو چې دا خو د دې جرنل دی. دوی ورباندې مسخرې کوي او ورته وایي چې دغه کپړې تاسو ډېرې ښې ښکارېږي. خو بروني دلته کې ډېر زیات غوسه وي. بل خواته موږ هغه خلکه ګورو چې له هغې د هغه جنۍ علاج کړی وي او هغه اوس ښه وي، او دوی دا فکر کوي چې دا جرمن دلته نه تښتېدلی دي او دوی به واپس را نه شي. بل خواته کې رسکوسټ هلته نه راپاڅېږي او ځي، خو یو سړی دې ته وایي چې داسې مه کوه، ته موږ سره ایثار شه او باد ډېره خطره ده. اوس ماحول ډېر زیات ګرم دی او جرمنیان هر ټایم دلته کې راتلی شي، او دغه شانې دا ټول خلک هلته کې خپلې ټوپکې راولي او په خپل پوزیشن باندې ریډي کیني. بل خواته هغه جرمن فوجیان هم د دې خواته را رواني او بروني هم خپلو ملګرو سره دې کور ته راځي. دوی خپل ښه مکمل فوج سره دلته کې راشي او په دې باندې حمله وکړي او په بمونو باندې دې کورونه والوځوي. خو یو ډز دغه روسي په سینه ولګي کوم سره چې مشین وي او ډېر ښه خلک ترې مړه شي، کوم کې چې جیک هم شامل وي. خو دغه مشین والا سړی یو ځل بیا پاڅي او په دې باندې ډز کوي، هلته کې یو جرمن راشي او په دې باندې حمله وکړي او دا مړ کړي. بیا هلته کې یو بم جنرل سره لړه شي او هغه پکې مړ شي. خو بروني ته چې کله پته ولګي چې مړ شو نو هغه د دې فوجي کمان په لاس کې والي او دا اپریشن په خپله لیډ کوي. ریډ کوس هلته کې راشي او هغه جنرل چې ژوندی پاتې وي هغه په ډز ولي او مړ کړي. لږ ساعت پس دا میدان دلته کې خالی شي او دا ټول فوجیان مړه شي. دلته کې اوس صرف 2 کسان پاتې شي چې یو ریډ کوس وي او بل بروني وي، او دوی دواړه یو بل ته مخامخ ولاړ شي. دوی دواړه هلته کې د لاس جنګ چالو شي، خو کوس دلته کې کمزوري وي ولې چې دا بوډا وي او دا زخمی هم وي. بروني دلته کې د دې شي فایده او چتۍ او دا کوس مړ کولو والا وي، خو هلته کې دا یو لرګی راوالي او د بروني په خېټه کې ومنډي او بروني هلته کې دا جنګ وبیلي. ریډ کوس هلته کې پاڅېږي او دا فکر کوي چې دا جنګ دی وګټلو، خو بیا هلته کې یو ډز راشي او دا پسینه ولګي. دا بل څوک نه وي، دا هغه جرمن وي کوم چې دلته کې زخمی پاتې و او هلته نه تښتېدلی و. خو د دې قسمت هم خراب وي او یو ډز راشي دا هم پې ولګي او دا هلته کې مړ شي. کور دننه موږ 2 کسان ګورو، یوه جنۍ او یو فوجي چې اوس هم ژوندي وي. بیا موږ 2 کاله پس ټایم ګورو او دا جرمنیان اوس هم هغې پسې ګرځي ولې چې د دې جسم دې ته نه و میله شوی، او دوی په کلو کې واړه او زاړه رانیولي وي او هغه وخي او دوی نه د ریډ کوس باره کې تپوس کوي. خو بیا د لرې نه څوک ډز وکړي او دا جرمنیان ټول هلته کې مړه کړي. هغه بل څوک نه بلکې ریډ کوس وي او هغه راشي او دوی نه ټوله اسله والي. کله چې دا مخکې لاړ شي او شاته وګوري نو هغه ریډ کوس نه وي بلکې یو نوی سړی وي، او د دې خبرې دا مطلب وي چې په هر کلي کې ریډ کوس وي او د ظلم خلاف ودرېږي او دا بېګناه خلکه بچ کوي او دا جرمنیان هلته کې مړه کېږي. او داسې کې زموږ دا فلم دلته کې ختم شي. که تاسو دغه فلم ښه لګېدلی وي نو دغه فلم ضرور لایک کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ.